دا هم د حضرت موسی علیه السلام واقعه شروع کړې وه او تیر شوي درس کې خبره دې پورې راغلې وه چې موسی علیه السلام جادوګرانو سره مقابله وکړه، خو هغه د الله رب العالمین مدد حضرت موسی علیه السلام سره یو سره د دې چې هغه بكل فاروق جان بكل سحار علیم، ډیر پوها او ډیر دغه جادو چې کوم هغه سم ګروګان یو هغه راوستي. جادو یو عجیبه شی دی، تاسو ولې وینئ راوینئ نه او دا سم جادوګران چې الله ورته ویلي بكل سحار علیم، کوئی جادوګرانو نو مقابله بغیر د نبوت او د پیغمبرۍ نه ډېره زیاته ګرانه وه، خو د پیغمبر سره د الله رب العالمین غیبي مدد وي، دې ته غیبي مدد وایي. نو بس هغه جادوګرانو هم دا ومنله چې د موسی علیه السلام کوم زمونږ جادو ناکام کړ، دا د دنیا جادوګر نشي ناکام کولی، دا به بغیر د الهي طاقت نه بل شي نشي. نو چې الهي طاقت ورسره یې په حقه پیغمبر نو تاسو دې چې ټولو په ایمان راوړه، په نص د قرآن خبره ثابته ده او داسې ایمان یې راوړه چې یاره ډېرو خلکو ایمانونه راوړي دي، خو د دوی د ایمان ته به حیران او حق او حیران پاتې شي چې د هغې ظالم بادشاه موسی علیه السلام خو ټیک ده بشیر جان پیغمبر و، هغه خو مقابله کولی شوه، براه راست د الله سره تعلق و، نو ایمان هم کامل و یقیني و، ای که خو ذره برته شک هم نشي کولی. نو د موسی علیه السلام مقابله بېشکه سخته وه، بېشکه هغه قرباني ورکړې ده، خو چې دې جادوګرانو کم ایمان خولی دی نو دا د ایمان تقاضا او حقیقت ده، پیغمبران نه کافرانو اول کفر او بیا داسې ایمان راوړه چې تنګېدل ایمان څه ته وایي، بس پښتو کې به ده ووایي په دې به خبره ختمه، ځکه چې فرعون سره مخامخ په مخامخ خبرې کوي او یو ځای کې خو فاروق جانه ورته وایي کوم ځای دی یار، وایي چې څه کې هغه کوه، او دلته ورته وایي فقد ما انت قاد، دلته ورته وایي فقد ما انت قاد، کوه چې څه فیصله کې کوه، ستا چې نن څه اختیار یې هغه وکړه. دا ډېره سخته خبره ده وروڼو، ګورئ داسې موږ صرف په خولې وایو، خدای دې هم د داسې امتحان نه وساتي، ګورئ موږ ورته ګورئ د ټینګې نه یو. نو موسی علیه السلام بس هغه فرعون الله رب العالمین ذلیله کو، بیا هغوی د سزا ورکړه، بعضې علما وایي، او موسی علیه السلام الله رب العالمین کامیاب کړه. دې میدان کې موسی علیه السلام کامیاب، دې نه وروسته بیا موسی علیه السلام دې خربیش سره ډېرې مقابلې کړي دي او قرآن تاسو ته ما ویلي چې دې خبرو نه ډک دی، مقابلې یې پوره کړي دي او موسی علیه السلام ته یې ښه ډېر تکلیفونه هم رسولي دي او ښه سختې مقابلې یې کړي دي. مړه تکلیفونه دومره ته ورسېدل چې بس په دې باندې به خبره ختمه کړو. نن دغه ستاسو سبق هم دی چې موسی علیه السلام قاري صاحب ویښ شه یو ځل الله رب العالمین ته سوال وکړي، بس خدایه پاکه دا ظالم ډېر ظلم کوي، زیم د هغې ظلم د برداشت نه ووته، نو بس الله رب العالمین ته یې لاس اوچت کړ، وی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يروا العذاب حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. اوه دا ډېره سختې خبرې دي. وی ربنا اطمس على، خدای معلول اعتبار واشدد على قلوبهم، او بس د سره ما دا دومره ځلې مقابلې وکړې نو دا ایمان والا نه دی، په دې کفر کې دا نور هم زړه سخت ده. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا، بس خدایه بس دوا دی کړې ده، دا په 11 سپارې دی به کېده 11 کې روزي د څومره په 11 کې ده عالمان په 11 کې، نو هغه بس چې دا دغه یو که بس الله رب العالمین ورته یې ټیک ده، بس اوس یې غر کوم پرېږده مې نه. نو وي څه غر کېدل بیا څنګه وي؟ وي موسی علیه السلام مصر به پرېږدي، دلته دې مصر به د مصر نه به وځې
او د خپل قوم باندې مبارک خپل قوم یې تقریبا 6 لاکه مرګي ممکن دغه وخت کې لږ وي څنګه به وځم د شپې به وځم دا نن ستاسو سبق دی او جوړه به کړې لار د سمندر په دې اړخ باندې په بحر قلزم باندې وچه یریږي به نه نه د نیولو د لښکر د فرعون نه او نه د دریاب د غر کېدو نه په دریاب باندې ورځه بس موسی علیه السلام ته الله د قوم یې راجمع کړه پټې پټې مشورې یې وکړې وی بېګاله به وځو نو دا ورته د علماوي موسی علیه السلام ورته نه ویلې خو دې کې بعضې خیارات به ده ووایو خیارات به دوی داسې چل وکړه چې دا فیصله کېدی شي روز دوه مخکې شوې وه نو دې کې دا بعضې کسان د فرعونیان یې څه وو نیکان یو بس دقه مې فرعونیان یې نیکان وو نو نیکانو لره وي څه چل دي واده دې راکړې وي ښه ودونه دي نو یې څه غواړې وي کالي راکړي نو بس د ټول فرعون د کورونو یې کالي راغونډ او نیکان وو که نه ولې تاسو د خپلو همسایو له کالي مالي نه ورکوئ نه کالي یې وله ورکړي ممکن دا به ډېر وله ورکړئ بس دوی کالي را واخېستل او د شپې را روان شو موسی علیه السلام مخکې او دا قوم ورپسې ټول روان دي دا شپه ده بس هغه یاران خو ودم وو او بل روایت کې مې یو نن تفسیر کې مې وکتل غالبا تفسیر قرطبي و هغې کې مې وکتل یا روح الماني اوس را ډېر دي دا سبق مې پرون کتلی نن مې نه نه یې کې لیکلي وي د هر فرعوني په کور کې په دقه شپه باندې ماشوم مړه ماشوم مړ شو کله داسې یو کور دوه کوره ډېر مړي پکې وو نو هغوی په دې مړو باندې دي او دوی د شپې راووتل کالي هم راغېستي ټول راووتل تقریبا 6 لاکه کسان چې راووتل را روان دي را روان دي را روان دي را روان دي دقه دی چې سار دا سبا راوخته چې ویې کتل د بني اسرائیلو ټول کورونه خالي او هلکه سړي څه شو سړي خو نشته ټول راوتي دي بس دوی ورپسې رسته نو ورپسې فرعون او لښکر یې ټول را روان شو او علماو لیکلي دي چې بعضې علما وایي چې دا د فرعون د دې لښکر تعداد دا 12 لاکه و د دوی په ډبلو 12 لاکه نو د هغې لخوا پې 12 لاکه فوج یا دا د 12 لاکو نه هم زیات وو دغه 12 لاکې فوج او یا دغه قوم دا ټول ورپسې رستو را روان شو جنګ خو نشته بني اسرائیل زمونږ همسایه خو نشته چې ورپسې را روان شو بس هغوی سره ښه مضبوطه سونه او ښه مضبوطې سورلۍ یې ورسره بس داسې لرې نه دي او د خدای شان ته ګوره دوی دریاب خولې لا رارسېدلي نو بس دقه هلته غالبا په 19مه سپاره کې قاري صاحب شه په 19مه سپاره کې دا دي چې مخکې دریاب او وروستو دشمن مخکې دریاب او وروستو بس دقه هلته ګیر نو دقه وخت کې دقه بني اسرائیلو بعضې څیزنانو پکې چغې ووایي د موسی علیه السلام وایي څه وایي که نه وایي انا لمدرکون که نه یار څنګه آیاتونه دي وایي انا لمدرکون دوی خو مونږ وموندو مونږ یې راواړولو انا لمدرکون دا دغه دی موسی علیه السلام ورته وایي چې دوی دا ډېر بني اسرائیل هم کیسونونه شروع کړل نو موسی علیه السلام په پوه شو چې دا غللان خو ویارېدل نو فورا ورته وایي ان معي ربي سيهدين ان معي ربي ما سره مې رب دی سيهدين او ما ته لاره ښیي موږ ته به لاره ښیي مه یارېږئ خو دقه هلته پې یاره راغلې ده په دوی ښه مضبوطه یاره راغلې ده فرعون نه خو یارېدله او حقیقت او فرعون ډېر ظالم نو بس بیا په 19مه سپاره کې دی قاري صاحب چې ان معي ربي سيهدين ما سره رب دی او سيهدين موږ ته به ډېره زر لاره وښیي لاره به راته کولو زمونږ د علما دلته خیر ته مرجانه یو د دې سبق نه د بهر خبره ده خو هسې یو دغه راته کوم او دا ته دې لپاره ویما زمونږ د پیغمبر شان ډېر اوچت زمونږ د پیغمبر مقام ډېر اوچت په دې به خوشحاله شي دقه شان یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دشمن نه راووته او چې د دشمن نه راووته
نو خدای دې تاسو ټول مکې مکرمې ته هلکه سم هم نن امین هم سم اوس به ځې انشاءالله مکه مکرمې نه چې لږ شان بهر شي یو 3 کیلومتره دقلته یو غار دی او هغې غار ته هغې سور وایي ډېر اوچت ډېر ښه شته غار دی نو هغې ته بس رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق وختل هغه غاره قصه ټوله تاسو ته معلومه ده لسمه سپاره کې تېره شوې ده نو هغه هم ورپسې دقه شان دشمنان راغلل دشمنان ورپسې رالل نو هغه حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي موږ خو دغه وي موږ پسې خو رالل هلته وایه وایي موږ پسې خو رالل دا خو رارسېدل وایي لا تحزن ان الله ګوره ده سره څومره قوم دی ده سره څومره قوم دی شپږ وان معي ربي سيهدي ما سره مې خپل رب ما سره ما ته به لار کوي او دلته ورته رسول الله مبارک څه وایي لا تحزن ان الله معنا موږ ټولو سره زموږ الله رب دا ډېره ناشنا نقطه ده او دا د قیامت د ورځې پورې ده ګوره چې الله موږ سره وي زما امت سره به الله وي چې لږ شان هم پکې ایمان وي سره به الله وي دا ډېره ناشنا نقطه نو ان معي ربي سيهدي الله به موږ ته لاره ښکلو کړي نو بس چې مخکې د دریاب راغی او وروستو نه فرعون نو به دقې وخت کې موسی علیه السلام ته الله وایي موږ وحی وکړو چې فیضنان خو ویرېدل ساده ملګري فیضنان خو ته خیر خو ملګري دې ویرېدل عباس یې پکې وایي زه بس اوس داسې چل وکړه چې یو چل وایي پونټۍ در سره یې د ویاب وایي ان اضرب بعصاک البحر وي ووهه دا دریاب په دې پونټۍ باندې نو زه دلته اکثر په دې خپلو مواعظو کې خصوصا په دې جنازو کې دا خبره او دا ډېره ناشنا خبره ده دا ډېره ناشنا خبره ده او دا په دې به د تیمور جانه ایمان مضبوطېږي کلکېږي به چې الله رب العالمین ورته په دې امسا دې څه ووه دریاب پې اوبه پې ووه وایي په دې ډانګ دا ستا په پښتو کې به وایي وایي په دې ډانګ دې وایه اوبه ووه نو ته په پښتو په متل کې به راته سم وي او په ریښه به وي چې اوبه په ډانګ بیلیږي وایه که نه دا خو د پښتو متل دی د خدای نیکبخته وي اوبه په ډانګ باندې نه بیلیږي دا د زمونږ د پښتنو داسې متل دی چې مضبوط متل دی وي اوبه په ډانګ باندې نه بیلیږي او الله ورته وي ووایه ډانګ دی دا د پښتو په دغه کې ویم ګورئ وي اوبه ووایه په ډانګ نو پښتو ته به ګورئ قرت ته به ګورئ به دقه شي د دا قرآن ته چې تاسو ناست یې دا ما د دې لپاره کښېنولي چې پښتو ته به نه ګورئ رب ته به ګورئ چې رب موږ ته څه وایي هغه به منې دا بعضې پکې وایي یاره دا خو داسې د عقل نه لږ خلاف خبره نه غوله نه د عقل نه ډو خلاف نه چې الله ویلي دي بس ټیک شو ګینې په ظاهره خو وګورئ اوبه په ډانګ نه بیلیږي الله ورته ان اضرب بعصاک البحر په نص د قرآن دا خو چې ووه د دا دریاب په دې ډانګ باندې پښتو کې راته ویم په دې غمسا باندې دا دریاب ووه بس موسی علیه السلام دلته پښتنو ته نه ګوري څه ته نه ګوري تیموره مړه یار پتیز ووایه که نه پښتو ته نه ګوري بلکې د الله حکم ته ګوري بس په دریاب په ډانګ باندې دریاب ووه فانفلقا وایه قاري كالطود العظیم د غرونه سې لارې پکې الله وکړه په سمندر کې 12 لارې پکې وکړي 12 لارې دا په تاسو په سبق کې تیر شوي دي یا را روان دي 12 لارې پکې الله وي موږ جوړ کړو 12 نقیبه وکړه 12 قبیلې او یو بل ته ښه مزېدار پکې سورین دغه شو دا خو ما خو تاسو ویل بیا لپس نه ویم خو یو بل ورته ښکارېدل چې زړې مضبوطي نو شیشې پکې داسې نه یو بل ته ښکارېدل روانو یاران منډې والې بس هغه وخته چې دریاب د دې نیمې نه لږ واورېدل د دریاب د نیمې نه لږ واورېدل هلته ورپسې فرعون یې زیل وی دا ما کړي دي وایي ما کړي دي دا بیا وی خو زموږ د تفسیر علما وایي ورته پې نه ورته وی نه وی پته ورته چې دا وایي جبریل وی اصله مې ولې دې کونه کې ولته ورکړه چې شا مې مخکې شه وایي بس مې مخکې کوو دا نور ورپسې شو خو چې دریاب نیمې ته دوی واورېدل هلته هغوی واورېدل د دریاب نه نو الله رب العالمین پې دریاب راواړه ټول دریاب پې الله راواړه او 12 لکه فوج یې الله په دریاب غرق
فغشیهم من الیم، الله رب العالمین پټ کړل په دریاب په پټولو سره، نوم او نشان یې نه. فرعون الله رب العالمین غرق کړ، او چې فرعون غرق شو دوی د خدای شکر اخوا وویسته. یو اضافي خبر ورته خیر کومه چې کله دې مړ شو نو موسی علیه السلام ولالته شریعت یې ولوړه، یاره دوی وی فرعون نه دې مړ یارېدل ډېر کاله وایي نه دې مړ هغه چېرته بوي خدایه پاکه دې سره اوس څه چل وکړم وی نه دې مړه الله ته یې سوال کوي خدایه دا شیز ولا رو بس دا خو دوی وایي چې نه دې مړ بیا مې یارېږي. نو بس الله رب العالمین وی قضا وی ورشه د دریاب په خوا کې ارته خانګي پروت دی ورشه وی والا او دام ورته ووایه چې فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. دا خو لا دوی دي چې د قیامت دروازې پورې برته دي دقه چل پروت او نن هم د مصر په عجایبګر ته لاړ شئ. تاسو مونږ په تصویرونو لیدلي بعضې کسانو داسې چې صاحب مو ولیده ولې او دغه شان نور علما او مسیح پنجان صاحب داخلهم الله وی لویه دمدمه پرته ده او که نه نو بس پروت دی یو عجیبه شی دی. نو هغه وایي زه وایي اوس اوسې ورته ګورې نو بیا د دریاب نه راوښته څه موده پسې بیا راوښته نو بیا پروت. نو الله رب العالمین متعارف کوه فرق کوه د رب. زه بعضې وخت دې خلکو ته وایم او ځان ته هم وایم موږ هم ډېر کمزور دي چې د الله دپاره په میدان کې اوسه حق خبره د الله دپاره کو د چا پروا مه ساته. خان بس وي او دغه بس وي د فرعون نه لوی خان بل نو قسم په خدای لوی خان ګوټ یو او موسی علیه السلام ته یو غریب شان مولا یو غریب مولا خو دقه ایمان دی الله زمونږ او ستاسو نصیب کړي. بس دقلته چې بیا دی خو خدای پاک غرق او بیا فرعونیانو سره د فرعون نه پس بیا دا بني اسرائیل نو بني اسرائیل بس بیا چې ووړېدل میدان تیح ته ورسېدل او دغه مصر یې پرېښود د شام و ترمنځ دغه نو بس هلته بیا په یو میدان کې پرېوتل نو بس الله رب العالمین بیا په هغوی باندې نعمتونو باران وکړه او هلته پراتو من او سلوا و الله وی راتله الله ورته یې خورئ څکې وګوره زیاتې به نه کوې یعنې نازل به شي په تاسو باندې زما غضب. دا الله دا موږ ته وایي هغوی ته یې ورولې دا کړې ده ورسره دا موږ ته وایي چې ګورې د الله نعمتونه راشي زیاتې مه کوئ بغاوت مه کوئ د الله د نعمتونو خلاف مه کوئ فیحل علیکم زما ګورې غضب به راباندې راشي او چې په چا باندې الله وي غضب راغی فقد هوا تباه و برباد دی تباه و برباد او بیا اخره کې یو آیات دی یاره دا آیت څه عجیبه آیات او انشاءالله بیا راته د بیت الله د غلاف متعلق یو خبره دی آیات کوم هغه راته هلته بیا مو سم به م پې د هغه خوشحاله ولقد اوحینا او په تحقیق سره موږ وحی وکړه الی موسی علیه السلام سره ان اسری چې بوزا او دا اثر د شپې بوتلو ته وایي بعبادي زما دا بندګان فضرب لهم نو جوړ کړه دوی دپاره طریقا لارا دی بني اسرائیل دپاره فی البحر په دریاب کې یبسا وچیا نور تاسو معلومات دیا لا تخافو درکا لا تخافو ته مه یریږئ تاسو درکا په نیولو د فرعون د لښکر ولا تخشو نه به د دریاب نه یریږئ نه به د دریاب نه یریږئ نه به ته پسې فرعون راځي نه به م فرعون نیسي او نه به م دا دریاب غرقوي ورځئ په دریاب فاتبعهم نو دوی پسې شو فرعون ورپسې شو فرعون بجنودی سره د لښکره نو الله رب العالمین دلته اختصار کوي دا ټوله واقعه په دې قرآن شریف کې یو ځای بل ځای پوره شوې ده خو دلته الله بس هغه اختصار کوي فغشیهما نو پټ کړو دوی لره من الیم دریاب ما غشیهم هغه د دوی په پټولو باندې الله غرق او تباه کړله واضل گمراہ کړو فرعون قوم خپل قوم وما هدوا هدایت وتونک او نه ورته خودل نه غلار وکړه ځان یې غرق او دقه چې واپسې څوک متبعین و هغه یې غرق او تباه کړله فرعون غرق شو بس د هغې نه پس
بني اسرائیل لاړل او میدان تیه ته هلته چې ورسېدله نو بس موسی علیه السلام ورته خپل واز او نصیحت شروع کړه نو بعضې پکې به منلو بعضې به پکې نه منله نو چې دا بعضې وخت نه منې که نه نو هوښیار کس دا وي چې هغه ورته څه چل وکړي مخکیني نعمتونه ورته یاد هلکه تا سره مونږ دا چل کړی دی تا سره مونږ دا چل کړی دا اوس دا هوښیار کس دا چل کوي ته څه کوې تا سره خو مونږ دا چل کړی نه الله ورته نعمتونه یادوي ظالمانو اے بنی اسرائیلو یا بنی اسرائیلو یاد کے بنی اسرائیلو قد انجیناکم چې من تاسو له نجات درکړه انجیناکم دی که نه من عدوکم ستاسو د دشمن نه نجات یا سخت دشمن و که نه او دا فاروق جانا بل ځای کې یو ځای دی مړه ما نه زما بدقسمتي دی اپریشن د وجې ما نه هغه یادونه ګډوډ شي بیا راته یاد شي خو دغه دی وایي دشمن مې غر که خو ستاسو د سترګو وړاندې کوم ځای کې دی دشمن مې غر که وایي فاروق جان ته تیمور جانه دشمن خو چې هسې غرق شي او ته خوشحاله شي نو سړی خوشحالېږي خو چې دا دشمن دی ستا د سترګو د وړاندې غرق شي که نه نو دا بل شان خوند کوي چې دا الله دپاره دشمني وي څنګه دی وایي نجیناکم ماله داسې یو ځای کې دی چې ما ستاسو د سترګو د وړاندې غرق کړه داسې ځای کې دی بس بیا یې وګوره انتم تنظرون لا سرول شاباسه وایي تاسو ورته کتله دقه ډېر خوند کوي که نه چې دا ورته ګویا تاسو ورته کتله او موږ غرق کړله دقه شته شاباس قد انجیناکم من تاسو له نجات درکړه من عدوکم د دشمن ستاسو وواعدناکم وعده تاسو وکړه جانب الطور په طرف د کوی طور الایمن هغه ښي اړخه وعدې ورسره ډېرې کړې ونزلنا من نازل کړه علیکم په تاسو باندې المنا ترنجبینا والسلوى او رات کړې مړه ځان وای څه عجیبه خوند به یې کو دا ترنجبینا داسې موږ څه وایو د شربت په شان به ووایو دا داسې نرې نرې ساس کې به کېده نرې نرې خشته مزېدار سار چې به یې کاسي وکتې د ښکلې مزېدار سویټ ډش نه ډکې وې بس سویټ ډش پوته ووایو د دې نه به ښکلې ډکې وې او رات کړې دا ملازان ګورې نه دي تیمور جانه وي دا سیسې ورته بعضې سیسې څه شی دی سیسې یادوي خو سیسې هم نه دي چې څه شیزونه دي څه ښکلې مزېدار شان او مارغان و بس هغه به رات کړي دا سلوا خو چې زمونږ دا رات کړي ملازان نو دا زمونږ د سوچ مطابق وایي نور پته نه دي چې هغه څه شي و او مله د اسمان نه راتلل نو چې خوند به یې څومره خو دا تیمور جان زه خاصې دي بني اسرائیل د خدای خو قارېږم نه ظالمان څه وایي وایه وی الوا او بل څه نه وی تیپر وایه پیاز من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها مسور پیتی خدیم غرق مکا دومره زبردست چیزونه تاسو پیتو پسې ګرځئ کلو خری اللہ وتوی من طیبات دی پاکیزون ما رزقناک چونچه من درکو ولا تتغو زیادی مکیفی پدے کے فیحلا جنی نازل بشی علیکم پتا سبانی غضبی زما غضب نعمت درکنا شکری متا اللہ وی چکم نعمت رلما درکڑی دی او شکریہ دی پیدا کرزیات پہ کم او کوم نعمت ما درکړې دي صفت لاله او ناشکری دی وکړه نو چې په نعمت درکولو قادر نو پاغشتو يم پیغما خدای دې د نعمت د زوال نو ساتي رسول الله مبارک وایي کنه اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عاقبتك یار وایي دا دعا کنه د زوال د نعمت ته الله موږ تاسو ټول ساتي فیحل علیکم گنی نازل بشی پتا سبانی غضبی زما غضب ومن یحلل علیه غضبی او پچا باندی چی نازل شو زما غضب فقد هوا تباشو برباد شو اللہ دیم دادی نو ساتھ نو تلک شاندہ چلو کا چما ترانی دیتا او زکم ذاتی وی دایات وورے وَإِنِّي زَاغَ ذَاتِمْ لَغَفَّارٌ چې ډیر بخ کون کې ما ډیر معافي کون کې ما غفار یونا دونا لسنا زرنا کرونا
ربنا کرب چندا گناہونه دي کړي دې راته معاف کړه و انی لغفار زمافی کون کې مال من دا چا دا پارا تابا چې توبه وستا و آمنا او په حقیقت کې ایمان وروړه وعمل صالحا او نیک عمل وسره شروع نو ثم اهتدى بیا پنی غلا روان شو تو خبر شو تیمور جانا سالورا دا ډیر زبردست آیات دی سالور خبر الله کړی دی د کفر د شرک د ګنا نه ځان ساتل بیا کو شوی دی دویم نمبر توبه ٹھیک شو دریم نمبر بیا ایمان او سلورم نمبر عمل صالح سمی ویا کفر د شرک نه توبه ایمان دویم نمبر او عمل صالح او بیا استقامت او کنه ثم اهتدى بیا په لیغه لار باندې روان شي پرېږدی نه نو دا څلور خبرې راوله الله وي کامیاب او سربالا کامیاب او سربالا نو خدای دې په دې موږ له د عمل کولو توفیق تاسو ټول دی الله بیت الله شریف ته بوتلي امین ووایئ نو دا نور خو چې لاړ شي څه لالاګان شانتي تیموره خو دا تا ته وایم خیر ټولو ته وایم خو تا فاروق جان او د علماو ته خصوصا په دې بیت الله په دې غلاف باندې آیاتونه لیکلي په دې غلاف باندې چې د حتیم د طرف نه داسې راشي که نه دقلته د غلاف باندې خو یو دغه دی واذ یرفع ابراهیم القواعد دا آیات او د دې لاندې دا لیکلي چې واني لغفارنا الله ډېر خوند کوي که نه تیموره زګوري بخون کې ما لمن دا غچا د پارا چې دلته راغې ما ته توبه وستا بیا ایمان لري او عمل صالح کوي او پنې غلا روان دی نو زه ډېر بخون کې ما د بیت الله په غلاف لیکلي دي ډېر مزېدار ډېر خوند کوي خدای دې راته وښولي نو دا ډېر زبردست آیات دی او دا دغه دپاره چې الله ډېر بخونکی دی خو بس لږه توبه ورته ایستل پکار دي او بیا ایمان خو الحمدلله زموږ د ټولو دی عمل صالح کوشش کوي چې نیک عمل باندې دوام اختیار کړو د بد عمل نه ځان وساتو خصوصا چې کوم تعلق د بندګانو سره د هغې نه وساتو او په دې باندې بیا نیک لراونیو چې الله دې راته استقامت کوي صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك